بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مسئ. پر یوټیوب باندې زموږ د پروټیکشن اړوند تدریسي چینل یو بلې ویډیو ته ښه راغلاست او کوشش وکړئ چې د چینل سبسکرایب او لایک او د نورو هم مسلکو ملګرو سره شریکول مو هېر نشي او همیشه خپل نظریات زموږ سره شریک کړئ. نن موږ د کیس منیجمنت هغه مهمه اساسي او اصلي برخې باندې خبرې کوو چې هغه کیس ورکر دی او د کیس ورکر وړتیاوې دي، ځکه چې کیس منیجمنت سیستم د یو ښه کیس ورکر د تطبیق څخه بغیر ډیره سخته ده او مشکلات زیږوي او مطلوب هدفونه چې دي هغه په لاس نشي راوړلی. نو نن پر دې باندې خبرې کوو چې د کیس ورکرانو لپاره کوم اړین مهارتونه شته چې دوی په هغه اړه باندې مطالعه وکړي او د اړوند مهارتونو پر نورو اصولو ځانګړتیاو باندې کار وکړي او دغه اړین مهارتونه خپل کړي. په دې سره به دوی وکولی شي چې مسلکي او کامیابه کیس ورکران واوسي. نو په کیس منیجمنت کې د کیس ورکرانو لپاره اړین مهارتونه کې یو چې دی هغه دغه اکټیو لیسنینګ سکلز دی. دا یو غټ بحث دی اکټیو لیسنینګ. بیا پر اکټیو لیسنینګ باندې بلې ویډیو وروسته زه تاسو ته اپلوډوم، پر هغه باندې خبرې کوو. اکټیو لیسنینګ پیژنو، مرحلې لري، خپل ځان لپاره اصول لري، تګلارې لري، پر هغه باندې خبرې کوو. خو یو کیس ورکر لپاره دا ډیره زیاته مهمه ده چې مراجعه کوونکي ټولو خبرو ته صحیح غوږ ونیسي، سمه توجه ورته وکړي او کوشش وکړي چې د مراجعه کوونکي په ټولو ستونزو باندې ځان پوه کړي. په ستونزو باندې ځان پوهول یوازې او یوازې په ښو اورېدلو سره کېږي. که تاسې دا وړتیا درلودل چې مراجعه کوونکي ته د هغه ستونزو ته د هغه تجربو ته او هغه ستونزې تکلیفونه چې مخکې ګاللي دي او اوس ورسره مخامخ دي په صحیح توګه توجه وکړئ، واورئ، دا بیا ستاسې سره په وروسته مرحلو کې ډېر زیات کومک کوي. ستاسې سره کومک کوي تر څو تاسې وکولی شئ د دې ستونزې په اړه باندې ښه فکر وکړئ او بیا هم د یو ښه پلان په جوړولو سره د هغه سره کومک وکړئ. نو که چیرې تاسې د یو مراجعه کوونکي ستونزې په اصطلاح باندې هر نوع تاوتریخوالی یا خشونتونه چې هغه ورسره مخامخ دي هغه وانورئ، ځان په پوه نه کړئ، په تاریخچې باندې ځان پوه نه کړئ، په دلایلو باندې ځان پوه نه کړئ، نو بیا تاسې د هغه سره کومک نشئ کولی. نو په دې خاطر باندې کوشش وکړئ چې فعاله غوږ نیونکي واوسئ. د غوږ نیونې تر څنګ ته سمه توجه ډېره زیاته مهمه ده. چې تاسې کله د بینیفیشري یا مراجعه کوونکي سره خبرې کوئ، تاسې باید روحاً په فزیکي ډول ټول حواس مو د ده خواته وي او صحیح به غوږ ورته نیسئ، کوشش به کوئ ځان به پوه کوئ تر څو وکولی شئ د سره په نورو مرحلو کې کومک وکړئ. نو یو وړتیا یا مهارت چې ډېر ستاسې لپاره مهم دی اکټیو لیسنینګ دی. کوم کسان چې په انګلیسي باندې پوهېږئ دا اوس لاړ شئ ګوګل ته، په ګوګل کې اکټیو لیسنینګ ولیکئ، په اړه باندې مطالعه وکړئ. په یوټیوب کې نور انګلیسي ویډیوګانې هم د اکټیو لیسنینګ په اړه باندې شته، هغه وګورئ. او که نه یو څو ورځې بعد په پښتو باندې د اکټیو لیسنینګ په اړه باندې زموږ یو بله ویډیو ده، هغه درته اپلوډوو. علاوه پر دې باندې د کمیونیکیشن سکلز ډېر زیات مهم دي. هغه افهام او تفهیم دی، دا د خبرو کولو مهارتونه دي، د اړیکو مهارتونه دي یا د اړیکې مهارتونه دي، دا ډېر زیات مهم دي چې په دې کې به تاسې کوشش کوئ چې په ساده ژبه او الفاظو به غږېږئ، واضح به خبرې کوئ، ډېر تخنیکي کلمات به نه استعمالوئ، لهجه مو باید یو مهربان او هڅونکې لهجه او د کس وضعیت او حالت وړتیاو ته توانایي ته په کتو باندې به غږېږئ او خبرې به کوئ. ډېر تخنیکي د بلې ژبې لغاتونه چټک غږېدل، په داسې ډول او انداز باندې خبرې کول چې هغه نه ستاسې په خبرو باندې نه پوهېږي، دا بیا ستونزې زېږوي. نو علاوه پر دې چې تاسې ښه اورېدونکي باید اوسئ،
باید خپلو خبرو ته متوجه اوسئ. په ډېرو ساده الفاظو باندې وږغېږئ. په ډېرو ساده الفاظو باندې مسایل، موضوعات، کړنلارې، پروګرام، خپل آینده پلان، ټول شیان دوی ته تشریح کړئ. کوم سوال او پوښتنې ځینې کوئ هغه باید په ډېره مناسبه لهجه باندې وي او کوښښ به دا کوئ چې ډېر واضح به غږېږئ، ساده به غږېږئ. دا ستاسې سره کومک کوي تر څو تاسې وکولی سئ چې د خپل بینیفیشري سره یو ښه سیشن یا جلسه ولرئ او وکولای سئ چې په وروسته نورو سټیپونو کې د هغه سره کومک وکړئ. کمیونیکیشن سکلز هم ځان ته یو بحث دی، بیا له خیره د هغه دپاره به هم جلا یو ویډیو وي. بل دا دی چې تاسې باید پرابلم سولوینګ فکر ولرئ یا هم کریټیکل تینکینګ. دا دواړه ډېر زیات مهم دي. اول دا دی چې باید ځان په مشکل باندې پوه کړئ، په ستونزه باندې ځان پوه کړئ، او بل تاسې باید د ستونزې د حل لپاره ښه فکر وکړئ او هغه تحلیل کړئ. ټول ابعاد او اړخونه یې وارزوئ. د کیس منیجمنت د ټولو اصولو په رڼا کې، د محرمیت د ټولو اصولو په رڼا کې، او په فکر کې مو باید دا وي چې د خپل بینیفیشري سره کومک کوم. دا ټول ابعاد او اړخونه په نظر کې ونیسئ او یو ښه حل لاره ورته راوباسئ. بل مهارت چې ستاسې دپاره خصوصا د کیس منیجمنت ټیم دپاره ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم د کیس منیجمنت دپاره کاغذ پراني تر اوسه پورې شته. ډېرو کمو مؤسساتو خپل سیستمونه اړولي دي آنلاین یا هم آفلاین، په اصطلاح باندې سافټ سیسټمونو ته چې په ټابلیټ او کمپیوټر او دې کې کار کوي. ولې خو ډېری بیا هم پر کاغذ باندې کار کوي. یوازې دا په افغانستان کې نه بلکې د اسیا په اکثرو هېوادونو کې تر اوسه پورې هم پر کاغذ باندې د کیس منیجمنت خدمات مخته وړل کېږي. نو په دې برخه کې ستاسې لپاره ډېر زیاته مهم ده چې ډاکومنټیشن سیستم سره ځان بلد کړئ. هغه د اسنادو برابرول دي، فایلینګ دی، د مختلفو د کیس منیجمنت لپاره چې کوم کاغذي اسباب لري د هغو ډکول دي، په هغو باندې سر خلاصول دي، صحیح په فایلو کې ایښول دي او مختلفې مرحلې دي د کاغذونو ډکول لپاره. هغه هم باید ټوله زده وي او ځان په دې سیستم باندې پوه کړئ. بل شی چې ډېر زیات مهم دی هغه د راپور لیکل دي. بې له شکه تاسې چې کله کار کوئ په کیس منیجمنت کې د یو کیس ورکر په حیث باندې، نو وخت په وخت باندې ستاسې کیس منیجران یا کیس کوارډینیټران، هر څوک چې مو سوپروایزر دی، شاید ستاسې څخه راپورونه وغواړي. نو د راپور لیکلو مهارت هم خپل کړئ او په دې برخه کې هم کوښښ وکړئ چې څه نه څه مطالعه وکړئ، وکولی شئ چې ښایسته مفهوم لرونکي او لنډ راپورونه ولیکئ. بله خبره په کیس منیجمنت کې د ټولو مهم شی چې دی هغه د کیس اسسمنټ دی. دا ځان دپاره یو وړتیا غواړي او د کیس منیجمنت په اصطلاح باندې هغه اساس چې دی هغه د کیس منیجمنت اسسمنټ دی. اسسمنټ د کیس منیجمنت هغه سټپ یا مرحله ده چې په هغه کې موږ د یو مراجعه کوونکي وضعیت ارزونه کوو، د اړتیاو ارزونه کوو، د کم ډول پروټیکشن کنسرنز یا ریسک یا هم خطرونه، ګواښونه، تهدیدونه، ابیوز، اکسپلایټیشن نورو سره دی مخ دی. نو ارزونه ډېره زیاته مهمه ده. ارزونه ستا سره کومک کوي چې تصمیم ونیسئ چې دا نفر کیس منیجمنت ته اړتیا لري که نه لري. ارزونه ستا سره کومک کوي چې د هغه په اړتیاو باندې پوه سئ. ارزونه ستا سره کومک کوي چې د هغه کس دپاره د ښو حل لارو په اړه باندې فکر وکړي. ارزونه ستا سره کومک کوي چې ښه پلان جوړ کړي. نو ارزونه ډېره زیاته مهمه ده. کومه ارزونه صحیح وکړله، تاسې به په صحیح ډول باندې د کیس منیجمنت بعدي مرحلې تعقیب کړئ او په رښتیني ډول به د کس سره کومک او همکاري وکړئ. که خدای نخواسته احیانا د اسسمنټ مرحله مو تر سر تېره کړل، وروسته به ډېر سوالونه به مو په ذهن کې راګرځي، معلومات به نه وي درسره، پلان به مو نیولی، ولې هغه کوم اکشن پلان چې تاسو جوړ کړی دی، کوم پلان چې په نظر کې لري یا کوم اکشن چې په نظر کې لري چې غواړئ تطبیق کړئ، هغه به نتیجه نه ورکړي. بیا به برته راځئ، پر خپل اکشن پلان به غور او کتنه کوئ. یعنې سرګرداني مو ډېرېږي که اسسمنټ مو ښه ونه کړئ. کوښښ وکړئ چې د کیس منیجمنت د خدماتو وړاندې کولو په جریان کې ښه ارزونه وکړئ. څومره چې مو وس کېږي په هماغومره اندازه باندې د ارزونې په مرحله کې د کس سره کار وکړئ، په اړتیاو باندې ځان پوه کړئ، په خطراتو باندې ځان پوه کړئ، کومې مناسبې حل لارې دي، هغه د څومره کیپاسټي او ظرفیت لري په هغه باندې ځان پوه کړئ. سپورټینګ فیکټرز ستا نشته. دا ټول شیان ستا سره د ارزونې په مرحله کې دا ټول معلومات ترلاسه کولی شي. نو که هغسې ونه کړله نو بیا مو سرګرداني زیاتېږي او بیا خدای نخواسته هغه مطلوب هدف بیا په لاس باندې نشئ راوړلی. د اسسمنټ څخه وروسته نو بیا پلان ډېر زیات مهم دی. کله چې مو اړتیاوې ټوله په نښه کړلې، پیدا مو کړلې، په ظرفیتونو باندې پوه شولاست،
نو بیا د هغه څخه وروسته د پلان نوینې په مرحله کې کوښښ وکړئ چې داسې اکشن پلان جوړ کړئ چې کومې اړتیاوې چې تاسو د اسسمنټ په جریان کې په نښه کړي دي وکولی سئ هغو ته یو په یو باندې جواب ووایاست او رسیدګي ورته وکړئ. د کیس ورکر دپاره ډېره زیاته مهمه دا ده چې د ریفر په اړه باندې معلومات ولري او که چیرې احیانا تاسې اوس هم د ریفر په اړه باندې معلومات نه لرئ کوښښ وکړئ د خپل کیس منیجرانو، کیس سوپروایزرانو او کیس کوارډینیټرانو هر څوک چې لرئ په راس کې د هغو سره په تماس کې سئ تر څو چې وخت په وخت باندې تاسې ته د ریفرل د سرویس ماپینګ ریفرل پاتوې په اړه باندې په کافي اندازه معلومات درکړي ځکه چې هیڅ ارګان دومره خدمات نه وړاندې کړي چې د مراجعه کوونکي ټوله اړتیاوې پوره کړي او کیس منیجمنت سیستم داسې سیستم دی چې یو څه خدمات په مستقیم ډول چې ستا سره شته ته ورته وړاندې کوې تر ډېره حده پورې تکیه نور ټوله په ریفرل باندې کېږي ځکه چې یو مراجعه کوونکی چې د کیس منیجمنت خدمات ترلاسه کوي دا په دې معنی چې د کس اړتیا یوه نه ده د دې کس چې د کوم تاوتریخوالي ابیوز یا نور سره مخامخ دی د هغو د منځه وړلو لپاره په یو وخت کې 15 ډوله سرویس ته 3 ډوله سرویس ته 4 ډوله خدمات ته اړتیا ده نو دا ټول خدمات خو د هر ارګان سره نشته بیا ارګانونه داسې جوړ دي چې هر ارګان په یو مشخص برخه کې تخصص لري بعضې مؤسسات د خاص هیلت خدمات وړاندې کوي بعضې فود بعضې کیش یا نغدي مرسته بعضې مثلا د سویې تغذیې په برخه کې کار کوي بعضې سرپناه بعضې په نورو برخه کې کار کوي نو دلته د کیس ورکر دپاره اړینه ده چې دی د ټولو شته خدماتو په اړه باندې په کافي اندازه باندې معلومات ولري او که چیرې معلومات نه وه د خپل ټیم لیډر منیجر سوپروایزر سره په ګډه باندې دوی به د کلسټر د خوا چې کوم سرویس ماپینګ برابرېږي د هغه څخه به استفاده کوي خپل د دوی په داخل په ارګان کې ریفرل فوکل پوینټونه شته چې هغه د مختلفو ارګانونو سره کار کوي میټینګونه نیسي تر څو خپل ځان لپاره یو ریفرل پاتوې یا سرویس ماپینګ جوړ کړي خپل ځان لپاره د هغه څخه باید استفاده وشي او کیس ورکران مکلفه دي چې په کومه ولسوالۍ کې په کوم کلي کې دی کار کوي په هغې منطقې کې باید د شته خدماتو په اړه باندې معلومات راټول کړي چې په بعضې انجوګانو کې د لوکل سرویس ماپینګ ورته وایي د هغه په اړه باندې باید معلومات راټول کړي تر څو وکولای شي چې هلته څومره امکانات شته د ولسوالۍ په کچه د ولایت په کچه د زون په کچه چې کله یې اړتیا وي په هغه وخت کې دوی وکولی شي ریفر وکړي نو کوښښ وکړئ چې د دې په اړه باندې په کافي اندازه باندې معلومات ترلاسه کړئ او یو څه خپل هم پکې فعاله واوسئ کوښښ وکړئ چې د مختلفو تماسونو اړیکو په ذریعه باندې ځان پوه کړئ چې په شاوخوا کې کوم خدمات شته که چیرې یو کیس ورکر د خپلو خدماتو او په شاوخوا کې چې کوم نور خدمات نور مؤسساتو په اړه باندې وړاندې کېږي په هغه اړه باندې کافي معلومات ولري او ارګان د نورو مؤسساتو سره د ریفر دپاره همغږي ترسره کړي په دې وخت کې د کیس منیجمنت سرویسز چې دي هغه په خورا کامیابۍ سره پرمخ ځي ځکه چې کیس منیجمنت په خپله چې دی ملټي سیکټورل ریسپانس دی یو نوع د ریسپانس نه ده نو که چیرې ته په یو وخت کې څو نوع خدماتو لاسرسی ونه لرې د کیس منیجمنت پروسه دی په کامیابۍ سره پرمخ نه ځي بله شکه ټیم ورک ډېر زیات مهم دی چې یو ښه ټیم جوړ کړي د خپل د ټیم د ملګرو سره په ګډه باندې کار وکړي په مابینځ کې مو همغږي ډېره زیاته وي دا هم د کیس منیجمنت دپاره او د کیس ورکر دپاره خورا مهمه ده که کیس ورکر په داسې یو ځای کار کوي چې هلته د ده سره د خپل ارګان د نورو سکتورونو خلک هم وي باید د دوی په مابینځ کې یوه ښه همغږي وي همغږي ډېره زیاته مهمه ده او بله دا چې د کیس ورکر دپاره یو بل مهارت ډېر زیات مهم دی یا په اصطلاح باندې یو سکل دی چې دی باید ولري هغه دغه مونیټرینګ او فالو اپ دی ډېری کیس ورکران داسې چې کله د کیس منیجمنت خدمات یو چا ته وړاندې کړي بیا پوښتنه هم نه کوي چې ته چیرې چیرې نه یا هم تماس نه ورسره نیسي یا خپل په کیسونو کې ځینې ورکي چې دا کوم کیس و دا څوک و دا ما چیرې استولی وم دا وینې یو ستونزه ده تاسې باید کوښښ وکړئ چې خپل کوم مراجعه کوونکي مختلفو مراجعو ته یا مثلا نور ارګانونو ته ریفر کوئ یا هم خپل مستقیم ډول باندې خدمات وړاندې کوئ کوښښ وکړئ چې دغه فالو اپ د مرحلې چې یو ډېره مهم مرحله ده په کیس منیجمنټ کې د هغو د اصولو په رڼا کې د خپلو ټولو کیسونو سره په تماس کې واوسئ وخت په وخت باندې اپډیټ واخلئ وګورئ چې ستاسې کوم اکشنونه چې تاسې ترسره کړي دي ګټه یې ورته کړې که نه ده ورته کړې کومو تغییراتو او بدلونونو ته اړتیا شته کوم څه باید اصلاح شي په کوم څه کې باید تغییر راشي دا ټول شیان چې دي د فالو اپ په وسیله باندې کېږي او مونیټرینګ هم په دې کې مهم رول لري علاوه پر دې باندې بعض نورې کوالټیان دي د کیس ورکرانو دپاره
چې ډېر به زه پر دې باندې خبرې نه کوم. دا اکثره د کیس منیجمنت د پرنسپل سره ارتباط لري، د کیس منیجمنت اصول دي. نو کوشش وکړئ د کیس منیجمنت په اصولو باندې ځان پوه کړئ. هغه هم ستاسو سره کومک کوي چې ستاسو څخه یو تکړه او یو په اصولو باندې پوه کیس ورکر جوړ کړي. نو الله مو مل شه، ډېره زیاته مننه. که څه پوښتنه وه همدا ویډیو باندې کامنټ کولی شئ، که نه د چینل اړوند د واتساپ کمیونټي د واتساپ چینل لینکونه هم د ویډیو لاندې شته. خپل نظریات، معلومات، پیشنهادات زموږ سره شریک کړئ. الله مو مل شه، ښې چارې.